او سړه او سپوره تاسې ته څه زیان اړولی شي؟ نشي رسولی. خپله نننۍ ورځ د ګټورو چارو په ترسره کولو تیره کړئ او هسې مه ضایع کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هره ورځ چې لمر راوخیږي نو ورځ دا اعلان کوي که نن ورځ څه ښه کار کولی شي نو ویې کړه، ځکه چې زه بیا نه راځم. او د نن کار سبا ته نه دي پرېښودل پکار، ځکه په تیر پښیمانتیا څه ګټه نه لري. او د راتلونکي په اړه د خوبونو لیدل نه دي پکار، هغه هسې وهمونه او د چا په وس کې نه وي. نو ځکه که څه کول غواړئ همدا نن یې وکړئ. که ته د خپل ځان په اړه فولادي هوډ او تصمیم ولرې نو هغه به تا دې نظریې ته سرکوزی کړي چې زما ژوند فقط همدغه. که ته د خپل ځان په اړه فولادي هوډ او تصمیم ولرې نو هغه به تا دې نظریې ته اړ باسي چې زما ژوند فقط همدغه یوه ورځ ده. له دې امله په نننۍ ورځ کې شیبه شیبه د خپل زړه او اندامونو پر تزکیه، پاکي او د خپلو اعمالو پر سمونه بوخت اوسه. او دا ووایه چې همدا نن به زه ژوندی یم، د خپل رب په عبادت کې به کوشش وکړم، او همدا نن ورځ به په خپل زړه کې د فضیلت نیالګي کینوم او د شرارت ونه به ورڅخه له بیخه وباسم. همدا نن ورځ به ژوندی یم، نن باید له خلکو سره ښېګڼه وکړم. د مسلمان رور په جنازې پسې به ولاړ شم، د کم ناروغ پوښتنه به وکړم، کم وږی به موړ کړم او له کم بېوزله نه به دفاع وکړم. پر کشرانو به شفقت وکړم او د مشرانو به عزت وکړم. هو درنو اوریدونکو، همدا نن ورځ به ژوندی یم، خو ای ماضي او تللي وخته، د لمر له پرېوتو سره ته هم ولاړې. ستا پر تللو به ژړا ونه کړم. اوس مې نشي لیدلی چې ستا د بیا راتلو لپاره به ودرېږم. اوس ته د همیشه لپاره لاړې او ای راتلونکي او مستقبله، ته خو په یوه پټه او غیبي نړۍ کې استوګن یې. ستا په اړه خپل نفس له وهمونو سره نشم تړلی. سبا هیڅ هم نه دی، ځکه هغه لا راغلی نه دی. نو ای انسانه، د نیکمرغي په قاموس کې همدغه نننۍ ورځ ارزښتمنه ده او په خپلو فضایلو یې راسمبال کړه. نو درنو اوریدونکو، مستقبل او راتلونکی تر راتلو پورې پرېږدئ. الله تعالی په خپل کلام کې فرمای اتا امر الله فلا تستعجلوه. د الله تعالی فیصله راغله، اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ، بیړه او تادي مه کوئ. آیا تاسې له پیدایښت نه مخکې بچي غواړئ؟ میوه له پخېدو مخکې خوړل خوښوئ؟ سبا راتلونکی دی، خو څه حقیقت لري؟ ځکه نه یې وجود شته او نه یې څه خوند. موږ باید په حال کې ځانونه بوخت کړو، نه دا چې له راتلونکو ستونزو وډار شو. ځکه الله تعالی پوهیږي چې هغه مهال را لاندې کولی شو که نه. ځکه معلومه نه ده چې سبانۍ ورځ لیدلی شو که نه. نیکمرغي او بدمرغي یې ترلاسه کولی شو او که نه. مهمه دا ده چې سبانۍ ورځ په یوه غیبي نړۍ کې پرته ده. پله ته تر رسېدو مخکې پر پله باندې تلل ناپوهي ده. ښایي پله ته تر رسېدو له مخه پول ونړېږي او یا موږ ور ونه رسېږو، او دا هم کیدای شي چې ور ورسېږو خو روغ او جوړ پرې پورې نه وځو. د راتلونکي